پیجنم زیار و اشنا پیجنم خلق د خندا او جړه پیجنم نرادلی پختنی لمه نرادلی بس که زه دروغ او رښتیا پیجنم تبه ما په کومه رشته پیجنې زه د پیجندو نه یم تا پیجنم ته که راته هر څه هر څه وایې خو ستا له مخه ټوله دنیا پیجنم ته که راته هر څه هر څه وایې خو ستا له مخه ټوله دنیا پیجنم د ادبي محفل ملګرو د خپل ورور سلمان ساغر لخوا سلامونه واخلئ څنګه چې تاسو په دره اسملا کلی ته راغلی یو قریشي بابا له هم دغه شانتي قریشي بابا دې ځای کې زمونږ بل ګران مشر قدردان مشر جناب طلا شباب صاحب هم ناستو د ډاګې اوسېدونکي دی د ډاګې سره علاقه لري ګرانو ملګرو نو موږ غوښتل چې دکه قدردان شاعر سره دکه ګران مشر سره ستر مشر سره هم ناستې وکړو د هغې نه هم د خوند رنګ شاعري ریکارډ کړو چې تاسو وطنوال ملګري او مسافر ملګري تېنه په شریکه بلا خوندونه واخلو نو ګرانو ملګرو زه د طلا محمد شباب صاحب طرف ته او د هغې نه د خوند رنګ شاعري هم اورو او مخکې تېنه چې کوم دی نو هغه خپل لنډ تنګ تاسو سره تعارف هم پیش کړي طلا محمد شباب صاحب سلامونه مې واخلئ وعلیکم سلام جی د ټولو نه اول زه سلمان ساغر او داغه ملګري کوم چې د کیمرې فرایض ادا کوي یا داغه سره نور مرستال دي یو جهان مننه کوم چې رالو او مونږ مطلب چې سوشل میډیا یعنی زه ته معاشرتي خبرلوس وایم هغې ته مخامخ کو او چې موږ د خپلو احساساتو او جذباتو اظهار وکړو نو ډېره ډېره مننه زه د ډاګی کلي اوسېدونکی یم بنیادي طور زه نثر لیکونکی یم کله کله شعر هم ولیکم نثر کې مې ډرامې لیکلي دي افسانې مې لیکلي دي خپل کلي ډاګی باندې یو کتاب لیکم تقریبا مکمل دی او یو شخصیت دی زموږ په دې علاقه کې غوی مولا هغه باندې مې لیکل کړي دي اردو کې مو پښتو کې مو دا شخصیت ما د مولا دو پیازا مولا نصر الدین چارلی چپلن دا چې کوم بین الاقوامي نړیوال مذاکیان دي ټوکمار دي د هغې مقابله کې ما پیش کړی دی انشاءالله چې ډېر ژر به هغه مخې ته راشي شباب صاحب څنګه چې اوس پته ده چې د دې نه مخکې مونږ قریشي بابا سره دغه لنډ تنګ پروګرام وکړو نو زمونږ د سوشل میډیا د لارې دغه یو لنډ تنګ پروګرام وي تقریبا شپږ منټه یي اته منټه یي نو دغه کې مونږ د خپل ګران مشر نه د پوهانو نه د شاعرانو نه د خوند رنګ شاعري ریکارډ کو زمونږ مینوال تاسو ګوري اوري تاسو عکس ګوري نو تاسو به ورته د خپلې خوښې څه وایئ زه به چې کیتې ووایم او د هغې نه پس به زه یو چاربې ته ولیکم ووایم د پړونې ډاګیوال کوم چې ما د ډاګی کتاب کې چې کوم دی زمونږ د ثقافت نماینده سیس چې دی هغه پړونې دی نو هغې باندې ما مضمون هم لیکلی دی او دا چاربې ته هغه به هم نه ته ووایم مخکې خو د هغې نه اولو زه مطلب دا چې څومره شاعران ادیبان تیر شوي دي زمونږ بنیاد هغه او د هغې نه زده کړه مونږ کړې د هغې د فکر نه د هغې د غزل نه د نظم نه د هغې د نثر نه او په هغې کې مونږ سره نورسید قریشي بابا دی چې زیاته زده کړه ما د ده نه هم کړې ده داسې د اجمل خټک صاحب او محمد اقبال حیبر افریدی فهیم سرحدي دا زما استادان دي نو زه که د دې ذکر ونه کړم دا به بددیانتي کتې د سلمان ساغر صاحب وایم ژوند ارتقا وکړه انسان خرڅېږي ژوند ارتقا وکړه انسان خرڅېږي ډېر بې بها دی خو وردان خرڅېږي ژوند ارتقا وکړه انسان خرڅېږي ډېر بې بها دی خو وردان خرڅېږي پخوا مریان او غلامان خرڅېدل داسې وخت راغی اوس خانان خرڅېږي ډېر مننه جي پخوا مریان او غلامان خرڅېدل داسې وخت راغی اوس خانان خرڅېږي او دا بله کته ده جي چې خواري کوي نو خوار دی چې خواري کوي نو خوار دی چې تیار خوري مالدار دی اپوټه غوندې قانون دی
مولا وایي د خدای کار دی او دا بله کیته ده چې ته چې بل کاره د شپې غونډې ورولې په ډالۍ کې به ګلونه راوړي تاله چې دستور د زمانې خپل رنځور وي چې دستور د یو وطن خپل رنځور وي خامخا به سل رنځونه راوړي تاله مهرباني جی مهرباني او دا یو کتاب بله ده بیا ته دا چاربې ته وایم جي چې خدای گو چې ما ګوره هېر کړی نه یې خدای گو چې ما ګوره هېر کړی نه یې ستا د لاس نښې ښې سنبال ساتم او د زړه په فریم کې د تصویري جانانه لکه د خوږ لاس ډېر په پال ساتم دا هغه چاربې ته د جي دا ته وایم پړونې ډاګیوال دا زما د ډاګی والا په کتاب کې یو مضمون دی دا یو چاربې ته ده پرده ورته ویلی شي جلال د هم جمال بادشاه د حجابونو کې لوګې شه ورته شال پړونې ډاګیوال مهرباني پرده ورته ویلی شي جلال د هم جمال بادشاه د حجابونو کې لوګې شه ورته شال پړونې ډاګیوال بند جی دوانیم غزه سور دی دوانیم ور سره نور دی 15 غزه کور دی د سر نه تر ګټوي زنانه پکې سنبال پړونه ډاګیوال بادشاه د حجابونو کې لوګې شورته شال پړونه ډاګیوال ګلونه 15 دي د وینو په شان سره دي په سپین میدان خوار دي جومپک لکه دستور په ځلیږي بل مشال پړونه ډاګیوال پرده ورته ویلی شي جلال د هم جمال بادشاه د حجابونو کې لوګې شورته شال پړونه ډاګیوال یو دورو چې سپینو حالات چې بسنګینو په وینو برنګینو بیرغ د آزادۍ شو علامت ته استقلال پړونه ډاګیوال دا سپین 400 کال مخکې مونږ ته د دې نه اندازه ولګېده چې خوشحال بابا مغول اورنګزیب قید کو ناغه بیا په الته په ریتمبور کې به د خپل وطن کوسې او خاورې او ګلونه او ازغینو پړونه هم ستایلی دی ناغه یو شعر ویلی دی چې وړونه د موکیش دی لوپټکه دوشاله ده دا هما واړه د سپین پړونې زار شه موږ ته دا پته ولګېده چې 400 کاله مخکې نو دا بل بند جي بدل پکې رواج شو د تور پړونی راج شو د جونو د سر تاج شو پشان لکه خاروبه کولو پکې چال پړونه ډاګیوال مهرباني جی پړونه د سیاله ده په سر د ملاله ده ناموس ته ثوابه ده چکور ته د حیا ده په مثال لکه دیوال پړونه ډاګیوال ادا بل بند جی چې حج لذي عمره لا خادل لاس نیویلا جرست کاپلیلا لورای پیجن دیشي دغه نخه د کمال پړونه ډاګیوال دا عمره حج لچ کوم زنانه زین دا وړي ځان سره دا نه غلطیږي بیا په کلی کې سارا کې په ټوله پښتونخوا کې مقام لري ښکلا کې حاصل له ورته په هر پنړای کې به مثال پړونه ډاګیوال پرده ورته ویلی شي جلال د هم جمال پړونه ډاګیوال بورکا ک لوپټا دا صادر د کجامه ده حیا ده چې پرده ده یو چیل چې نامه د ملګرو دا لوزال پړونه ډاګیوال مهرباني جی سرتور خو الزام ده پړونه ننګو نام ده پښتو د هم اسلام ده عمرې صدا بهار د چرتن لري زوال پړونه ډاګیوال ونور د جمعه خانو ډاګه کې مکانو په ستر مهربانو د وی چې پښتنې نشي سرتور پر حال پړونه ډاګیوال پرده ورته ویلی شي جلال د هم جمال بادشاه د حجابونو کې لوګې شورته شال پړونه ډاګیوال اخیری بند جی غوګونی سه شباب تا پام وکړه د نقاب تا ټاپه لاړه پنجاب تا لیلپور کې اوس رغېږي مشینونو کې په خیال پړونه ډاګیوال فیصل آباد کا نه مهرباني جی ګران ملګرو تاسو د تیلا محمد شواب صاحب نخکولې چاربې تا ور سره داغي خپلې کته هم اورېدې امید دې هله ده چې تاسو به نه خوندونه اغستی وي او بلا بلا خوندونه به ته اغستی وي دغه خاص مه تقدم چې دغه پروګرام د فیسبوک د لارې شیر کې خوخه کې او لایک کې ګران ملګرو خپل پروګرام راغونډوم د تیلا شباب سے په دغه درې شورونو چې موسم خراب د مینه څنګه وکم
موسم خراب د مینه څنګه وکم ژوند یو غذاب د مینه څنګه وکم بورا تاله ګلشن ته پیښه نه کړي مړاوي ګلاب دی مینه څنګه وکم مونږ د غربت ګناهګارانو مینه ثواب د مینه څنګه وکم خپل ورور سلمان ساغر سیال الله سره د خپل ګران ملګرو د مناصر او د اقرار ورکې اجازت چې چرته یې ښاد آباد او بریالي اوسې د الله په امان